دا د یوې نجلۍ کیسه ده چې زر کاله راتلونکي نړۍ ته سفر کوي. دا فلم به تاسو یوه لحظه هم خسته نه کړي. نو راځئ چې په ګډه سره یې وګورو. یوه ورځ لوسی په ناڅاپي توګه یو بیج ته لاس ور وړي. هغه په یوه شېبه کې بلې نړۍ ته ولاړه او بیا سمدستي بیرته راغله. کله چې دا عجیبه پیښه ولیده په لوړ غږ یې چیغه کړه. شاوخوا خلک حیران شول او ورته ویې کتل. لوسی لږ وډار شوه او په مسکا سره یې وویل چې زه ښه یم. هغې د ځمکې پر سر پروت بیج ته وکتل او بیا یې هڅه وکړه چې لمس یې کړي. دا ځل بیا هماغه کار وشو او دا خیال نه و بلکې دا حقیقت و. لوسی هم حیرانه وه او هم په ویره کې وه. دا ځل یې بیج په لاس کې پورته کړ او په هماغه شېبه کې یې مخ ته ښایسته میدان او هغه طرف ته یو ښایسته ښار ولیدی. په دې منظرې کتلو سره دې ته اړه شوه چې دا باید مخکې ولاړه شي. په ناڅاپه په دې یو دیوال رقم شي سره ټکره شوه. اصل کې د هغې بدن لا هم په اصلي نړۍ کې و. یو هلک چې دا ولیده فکر یې وکړ چې دا نوې د مینې د اظهار طریقه ده. هغه غوښتل بیج پورته کړي خو لوسی ژر ورته وویل چې مه کوه. هغې نه غوښتل چې دا راز بل چا سره شریک کړي. هغې بیج په یو کاغذ کې ونیوی او پورته یې کړی او کور ته روانه شوه. پر لاره یې فکر وکړ چې دا عجیبه تجربه به د خپل پلار سره هم شریکه کړم. کله چې پلار ته بیج ورکړ هیڅ هم پیښ نه شوه. لوسی شکمنه شوه او بیا یې بیج لمس کړ. بیا د هغه ښکلي ښار طرف ته ولاړه. خو دا ځل داسې احساس یې وکړ چې په ډېر سرعت سره یو لور ته روانه ده. پلار یې فکر وکړ چې لور یې ټوکې کوي. هغه په غوسه شو. بیج یې له هغې څخه واخیستی او په جیب کې یې واچوی. کله چې پلار یې په شپه کې ویده و لوسی په پټه ورغله او د هغه د کوټ څخه یې بیج راواخیستی. د بیج په لمس کولو سره بیا ښایستې دنیا ته ولاړه. دا ځل بې له ځنډه د ودانۍ پر لور روانه شوه. بیا یې هم یو دیوال مخې ته راغلی. هغه پوه شوه چې د دې نړۍ دیوالونه د هغې مخې ته خنډ جوړیږي. نو فکر وکړ. هغې یو ځای انتخاب کړ او په بایسکل سپاره شوه او هغه ځای ته ولاړه چې هلته نه ودانۍ نه کور او نه هم دیوال و. یو آزاده دښته وه چې هیڅ خنډ پکښې نه و. بیج یې راواخیست. دا ځل مستقیم د هغه ښایستې نړۍ دننه ورغله. مخکې یې یو ښار و چې د راتلونکي ټکنالوژۍ څخه ډېر ډک و. ریل ګاډي چې بېله په لیټه ګرځېدل، راکټونه چې په خپله ښکته کېدل، حتی حوضونه چې د جاذبې خلاف حرکت یې کوه. لوسی ډېره خوشحاله شوه. سمدستي یې کوښښ وکړ چې په ریل ګاډي کې کښېني چې د هغه ځای څخه د راکټ د پورته کېدو سټیشن ته ولاړه شي. هغې غوښتل چې په راکټ کې پورته شي خو ناڅاپه یې د پښو دروندوالی محسوس کړ. پر بیج باندې شاته د شمیرو شمیرنه هم پیل شوه. هغه په ډېر قوت سره مخ ته روانه وه خو ناڅاپه بېرته یې رښتینې نړۍ ته راغله. کور ته چې ورسېده سمدستي د بیج په اړه په انټرنیټ کې پلټنه پیل کړه. معلومه یې کړه چې یو دوکاندار داسې بیجونه لټوي. هغې ژر ځان هلته ورساوه. د دوکان خاوندان واقعا د دې بیجونو په اړه پوهه لرله. هغې وویل چې دا بیج د راتلونکي نړۍ ته د ورتګ لپاره دروازه ده. یوازې ټاکل شوي کسان یې کارولی شي. کله چې لوسی ورته وویل چې نه پوهېږي دا بیج چا ورکړی دی دوکاندار په غوسه شو. هغې فکر وکړ چې لوسی ورسره ټوکې کوي. نو دوه د لوبې توپکونه یې راویستل او ډزې یې پیل کړې. لوسی فکر کاوه چې دا ټوکه ده خو بله شېبه کې وډار شوه. په دې وخت کې له کړکۍ څخه یو فلزي ګوله دننه راغله. دوکان خاوند خطر احساس کړ خو ناوخته شوی و. له کړکۍ یوه نجلۍ ور دننه شوه. هغې لوسی ته وویل چې دا وختي بم ډېر ژر چاودېږي. که له دې ځای څخه ونه وتلې د لیزر د وړانګو له کبله به مړه شي. لاس یې پر بیج بند پاتې شوی و. نه یې شو کولی چې خلاص یې کړي. نو دا نوې نجلۍ د هغې لاس ونیوی او د هغې په مرستې سره د هغه ځای څخه راووتل. وروسته دواړو د دوکاندار سره جګړه پیل کړه. دا نوې نجلۍ په قد کې وړه وه خو د زور په لحاظ له هېڅ چا کمه نه وه. په څو شېبو کې یې دواړه دښمنان مات کړل. خو بیا حقیقت څرګند شو. دوکان والا په اصل کې روبوټ و. لوسی او نجلۍ له هغه ځای څخه منډه کړه. دوی په موټر کې کښېنستل او روان شول. په لاره کې معلومه شوه چې د نوې نجلۍ نوم اتینا ده او هغه د نویو کسانو د ګمارنې افسره ده. هغې په چوپتیا سره خپل بیج لوسی ته ورکړ. خو چې کله لوسی پوه شوه چې اتینا هم روبوټ ده ووېرېدله. موټر یې ودراوه او له هغه ځای څخه وتښتېدله. اتینا کوښښ وکړ چې هغه راولي خو ناڅاپه د یو موټر له طرفه ووهل شوه. د موټر چلوونکی ووېرېدی او د هغې ور لوري ته ورغلی. شاته لوسی راغله او د هغه سړي موټر یې وتښتاوه. هغه سړي په موټر پسې منډه کړه. هلته اتینا چې په موټر سره وهل شوې وه ناڅاپه بېرته راپورته شوه او اوس یې د موټر و طرف ته منډه کړه. دومره تیزه منډه یې ووهله چې دا منډه د یو عام انسان کار نشي کېدلی. لوسی د موټر و شاته هندارې ته په حیرانتیا سره وکتل. بیا ناڅاپه اتینا د موټر د شاوه طرف ته ور وغورځېده. لوسی ووېرېده او موټر یې په زور سره ودراوه. د سخت بریک له امله اتینا د شا له طرف څخه د مخ طرف ته راغله. هغې بې له ځنډه کلي ماته کړه. بیا د دروازې لاس یې هم مات کړ. اوس لوسی ته بله لاره نه وه پاته. یوازې باید هغه وکړي چې نجلۍ ورته وایي. کله چې لوسی ولیدل چې نجلۍ تاوان نه ورته رسوي لوسی لږ ارامه شوه او د هغې خبرې یې واورېدې. نجلۍ خپل نوم اتینا معرفي کړ او ویې ویل چې هغه د راتلونکي نړۍ څخه د ګمارنې افسره ده. د هغې ماموریت دا دی ځینې ځانګړي خلک راتلونکي نړۍ ته یوسي او کیسې د هغې د لیست وروستی کس و. راتلونکي کې لوی ناورینونه روان دی او که ژر څه ونه کړي نو یوازې راتلونکي نه بلکې اوسنی وخت به هم تباه شي.
خو راتلونکي ته ستنېدل اسانه نه و. لومړی به یې فرانک پیدا کاوه، یوازینی کس چې کولی شي هغوی هلته یوسي. دوی د فرانک کور ته ورسېدل، خو فرانک دروازه خلاصه نه کړه. هر څومره چې یې زارۍ وکړه فرانک نه تسلیمېده. فرانک دروازه نه خلاصول. کیسې ناامیده شوه او وګرځېده. هلته یې ولیدل چې د کور شاوخوا ډېر سیګنالان لګېدلي دي. یو خراب موټر ور په یاد شو. ناڅاپه فرانک ولیدل چې سوځېدلی موټر د هغه د کور لور ته ور روان دی. سمدلاسه د اور د وژنې لپاره سلنډر سره بهر راغلی، خو چې کله یې اور مړ کړی پوه شوې چې د لوسي په چل کې بند راغلی. اوس کیسې د کور دننه وه، هغه خاص د کنټرول په خونه کې ولاړه وه، چیرې چې د نړۍ د ویجاړۍ صحنې په منیټر کې ښودل کېدلې. پر میز یو شمېرنۍ وسیله پرته وه. بیا فرانک د پټ تونل څخه کور ته راننوتی او هر څه یې واضح کړل. نړۍ یوازې په 9 شپېته ورځو کې ختمیږي. هیڅ یو کار کول فایده نه لري. خو لوسي ونه منله. هغه وویل برخلیک باید زموږ په لاس کې وي. هماغه مهال د منیټر پر پرده حساب له 100% څخه 99% ته راښکته شو. فرانک حیران شو، آیا د انجلۍ رښتیا هم څه بدلولی شي؟ درې واړه د فرانک پټې اډې ته په انتن کې ورسېده. هلته د سفر لپاره پوډ موجود و. هغه فعاله شو او لوسي د سر ګنګس احساس وکړ چې بیرته راویښه شوه. ځان یې د ایفل برج په ټاور کې ولیده. هلته یې له 4 نابغه ساینسپوهانو سره ولیدل چې د راتلونکي نړۍ سره یې اړیکه نیولې وه. دوی یو سویچ آن کړ او ټول ایفل ټاور په 2 برخو وویشل شو. لاندې یو ستر راکټ راپورته کېده. لوسي، اتینا او فرانک د راکټ دننه شول او راکټ هوا ته والوتی. د لوړوالي تر رسېدو وروسته د راکټ بوستر جلا شو او کپسول په چټکۍ سره د ځمکې لور ته راوګرځېده. بیا د زمان فضا پرده ماته کړه. اوس دوی په راتلونکي نړۍ کې وه، خو هر څه ویجاړ شوي وو. هلته الوتونکي وسایط راغلل او دوی یې د راتلونکي والي ډیویډ ته بوتله. فرانک ډیویډ ته وویل چې لوسي ښایي نړۍ وژغوري. ډیویډ هغوی د وخت د سار برج ته بوتلل، چیرې چې کوانټم ټکنالوژي په مرسته نه یوازې راتلونکی بلکې تیر هم لیدل کېده. لوسي د 3 ورځو څخه مخکې خپله څېره ولیده. بیا جګړې، اټومي چاودنې، سیلابونه او ویجاړۍ ولیدلې. لوسي وویرېدل او ویې پوښتل که تاسې د دې ټولو څخه مخکې خبر یاست نو ولې مو خلک راتلونکي ته نه راوړله؟ ډیویډ وویل دا ټول د انسانانو په لاس کې دی. زموږ یوازې تکړه خلک پکار دي، که نه دلته به هم تباهي راشي. لوسي ته دا خبره ناسمه ښکاره شوه، خو څه یې نه شوی کولی. بیا یې پام شو د قیامت انځورونه کله کله بدلېدل. هغه پوه شوه چې دا ماشوم راتلونکی نه ښیي بلکې ویره او منفي فکر خپروي. خلک ورو ورو د تباهي پر لور روانېدل. اوس پوه شوه چې اصلي خطر د وخت د سار برج دی. هغه بیرته ډیویډ ته ولاړه او هر څه یې ورته وویل، خو ډیویډ هیڅ پروا ونه کړه. فرانک پوه شو چې دا ټول د ډیویډ پلان دی. فرانک پر ډیویډ برید وکړ. اتینا د روبوټانو سره جګړه پیل کړه. لوسي بم وغورځاوه چې ټول روبوټان یې له منځه یوړل. ډیویډ هم د ودانۍ لاندې بند پاتې شو. اتینا ولیدل چې فرانک ټپي شوی دی، نو هغې ځان د هغه مخې ته کړ او ځان یې قرباني کړ. فرانک ولیدل چې د اتینا اصلي برخه زیانمنه شوې ده. اوس یوازې یوه لاره پاتې وه، ځان وژنه چې ټول برج په چاودنه کې له منځه یوسي. فرانک په درنه زړه هغه پورته کړه او بیرته یې ښکته وغورځاوه. د وخت سار برج ویجاړ شو او ډیویډ هم ووژل شو. نړۍ وژغورل شوه. لوسي او فرانک پریکړه وکړه اوس باید د راتلونکي د نړۍ دروازې پر ټولو پرانیستل شي. هر څوک چې د دې ځای خواهش او ارمان لري باید هغه ته فرصت ورکړل شي. بیا ټول خلک د راتلونکي نړۍ څخه لیدنه کوي او فلم پر همدې ځای پای ته رسیږي. ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.